محترم احمد الله ورور پوښتنه کړې ده یو سړي کوزده وکړل په داسې حال کې چې ښځه یو ځای وه او دغه کس بل ځای و دغه سړي ښځې ته زنګ ووهه چې پلانکی او پلانکی زما وکیلان دي له دې څخه وروسته دغه ښځې دغه سړی ولیدي او بیا یې وویل چې زه دغه سړی نه کوم وروسته د دغه ښځې پلار راولاړ شو خپل زوم ته یې بېرته د ولور پیسې ورکړې خو زوم ښځې ته 3 ډبرې ور ونه غورځولې آیا دغه طلاق واقع سوی که یا بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا یو ښځې میړه وکړي وروسته لیدلی یې نه و وار د وار یې قناعت ورسره وکړي نکاح وشوله لیکن وروسته تر دې چې قبل دی یې ولیدی دی یې ناخوښه شو چې ناخوښ شو ښځه خو بیا ځان نشي طلاقولی خامخا طلاق بندر وکړي خو بېرته یې زوم راضي کوي هغه خسر راضي کوي چې ته دا زما لوري سي پرېږده خو هغه یې نه کوي بیا مو ګزاره سره سخته ده روپۍ چا ورکړه 3 ډبرې ور ونه غورځولې 3 ډبرې څه کوي که خالي ورته ویلي چې طلاق په خوله بس طلاقه ده دا باینه ده په یوه طلاق باینه کېږي خو دا د پلار پر کور ده تر اوسه یې ګزاره نه ده سره کړې سره لیدلې نه دي خلوت سیا نه دی راغلی نو بالکل په یوه طلاق باینه ګرځي بل میړه کولی شي اعدام نه لري او که خلوت سیا ورسره کړي یا طلاق بیا نو ایده چې دغه وچې ورسره کړي بیا خو ایده چې ده ولې خو ستا ته ورسه دا معلومېږي چې نه ده کړي او دا ډبرې غورځول دا شی دا خو نه غواړي نه بس خالي پر خوله طلاق راغلی د غیر مدخل بیا ښځې دپاره هغه دغه طلاق بس لفظ د طلاق صریح طلاق هم دې ته باین دی بس داسې د اعدام نشته داسې بل میړه کولی شي والله سبحانه وتعالی ډېره مننه محترم مفتي صاحب